السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ. حامد و مسلم وبعد. د ګروپ تقریبا چې اکثر ملګرو یو پوښتنه کړې ده. زه ورته یو پوښتنه د دې وجې نه وایم، د دوی خو تقریبا تعبیرات بدل دي، خو لیکن معال او مرجع د تعبیراتو یو ده. فقهي اعتبار سره چې سړی ترې تعبیر کوي نو هغې ته اختلاف د مطالعه وایي. ځکه چا دا ویلي چې پرون چا روژه نیولې او نن چا روژه نیولې، او یا څوک وایي چې یاره مطلب پرون عرفه و که نن عرفه ده، او څوک وایي چې یاره سبا ته به قرباني بیا څنګه وي او نن به قرباني څنګه وي. خو چې ټول راتاو کې نو فقهي اعتبار سره ترې تعبیر په یو شي باندې کېږي چې هغې ته د فقه په ژبه کې اختلاف د مطالع وایي. اختلاف د مطالع معتبر دی او که نه دی؟ جناب محترم، ابتداءً په دې کې تقریبا 3 قوله دي. یو قول دا دی چې اختلاف د مطالع بالکل نه دی معتبر. نه دی معتبر څه ترجمه؟ یعنی په یو اسلامي ملک کې که سپوږمۍ ولیدلی شوه، دا به د تمامو اسلامي ملکونو دپاره د سپوږمۍ لیدل وي. په یو اسلامي ملک کې روژه شوه نو ټولو اسلامي ملکونو کې روژه، په یو کې اسلامي ملک کې اختر نو په ټولو کې اختر، په یو اسلامي ملک کې عرفه نو په ټولو کې عرفه. دا یو قول. دویم قول دا دی چې نه، اختلاف د مطلع معتبر دی او د هر بلد دپاره معتبر دی. دا د اهل ظواهرو مذهب دی، وابیان مابیان او دا چې کوم اهل ظواهر دي، د دوی وایي چې نه، د هر بلد دپاره چې حدود د بل بلد نه جدا وي، لکه اوس پېښور او چارسده او مردان او کراچۍ او اسلام آباد، دا به ځان ته بیل بیل رؤیتونه کوي. د کراچۍ په رؤیت باندې به د پېښور والا نه روژه نیسي او نه به یې ماته، او د پېښور والا باندې به نه کراچۍ، لکه جلال آباد او کابل یا مزار. نو که کابل کې چا ولید د مزار والا به ځان ته خپله لیدل کوي. دا د اهل ظواهرو مذهب دی. صحیح دی. دریم قول هغه دا دی چې نه، په بلادو قریبو کې معتبر نه دی. چې کوم ملکونه سره نږدې دي هلته اختلاف د مطلع معتبر نه دی. څه مطلب؟ یعنی چې کوم ملکونه نږدې دي هلته چې یو ملک یې ولیدلی شوه نو په بل ملک به ورسره خلک روژه هم نیسي او اختر به هم ورسره کوي، او چې په بل ملک یې ولیدلی شوه نو هلته به ورسره روژه نیسي. او چې کوم بلاد بعیده او نائیه دي، لرې ملکونه دي، نو په هغې کې به بیا د هر یو رؤیت ځان ته وي. د یو ځای په لیدو باندې به د بل ځای خلک نه نیسي. دا 3 قوله دي پکې. صحیح دی. نو اولنی دا دی چې اړو معتبر نه دی. دویم دا دی چې په هر ښار کې معتبر دی. دریم دا دی چې نه، په نږدېو کې نه دی معتبر او په لرو کې معتبر دی. د احنافو چې کوم متقدمین دي او مفتابهي قول او ظاهر د مذهبو دی، د احنافو چې کوم مذهب دی، ظاهر مذهب او مفتابهي قول، هغه دا دی چې نه دی معتبر، که بلاد قریبه وي که بعیده وي. د احنافو مذهب هم دا دی، د مالکیو مذهب هم دا دی، د حنابلو مذهب هم دا دی، او د اکثرو شافعیو مذهب هم دا دی. دوی وایي چې اختلاف د مطلع دا معتبر نه دی. یو اسلامي ملک کې که روژه سپوږمۍ چا ولیده روژه شوه، بس ټولو اسلامي ملکونو کې به روژه وي. او په یو اسلامي ملک کې که چا سپوږمۍ ولیده او اختر شو نو بس په ټولو کې به اختر وي. دا وګوره، دا فتاوا شامي کې باقاعده طور سره غټ مطلب یې ورباندې ایښی، غټ مطلب. فتاوا شامي کې کتاب الصوم دی، مطلب فی اختلاف المطالع. دی وایي واختلاف المطالع ورؤيته نهارا قبل الزوال وبعده غير معتبر على ظاهر المذهب وعليه أكثر المشايخ وعليه الفتوى بحر عن الخلاصة، فيلزم أهل المشرق برؤية أهل المغرب إذا ثبت عندهم رؤية أولئك بطريق موجب كما مر. دا وګوره. نو خلاصه به دا شي چې د احناف کوم ظاهر مذهب دی او کوم باندې فتوا ده، هغه دا دی چې اختلاف د مطلع معتبر نه دی. چې یو اسلامي ملک سپوږمۍ ولیدلی شوه، دا به د ټولو اسلامي ملکونو دپاره سپوږمۍ وي. لیکن دا د متقدمینو احناف قول دی. صحیح دی. متاخرینو احنافو کې یو 2 دانې لوی علما را لګېدلي دي. یو جمال الدین زیلعي نومېږي، بل امام کاساني، بدایع الصنایع چې چا لیکلې. دا 2 صاحبان را لګېدلي دي. دوی وایي چې نه، چې کوم لرې ملکونه دي، لرې، نو په هغې لرې ملکونو کې به اختلاف د مطلع معتبر وي. یعنی د یو لرې ملک په لیدو سره به د بل لرې ملک خلک دا روژه یا اختر کوي نه. نو بیا ملا صاحب دا په متاخرینو احنافو کې دي. او د بل ملک چې لرې ملک وي، د هغې په لیدو سره به دا نور خلک نه روژه کوي نه به ورسره اختر کوي. اوس لرې او نږدې چاته وایي، لرې او نږدې چاته وایي. نو جمال الدین زیلعي او د قرنګي امام کاسانی هغوی لیکلي دي چې یاره مطلب لرې او نږدې ملکونه به دا وي چې په یو ځای کې که بالفرض دا خلک د هغو سره روژه ونیسي نو یا یې د 9 شتونه کمیږي. لکه هغوی 9 ورځې ده او د دوی 28 ده، یعنې 1 ورځ یې منځ کې فاصله ده، 1 ورځ. نو سوچ وکړه که هغوی په 9 باندې ولیده نو د هغې خو به 9 پوره شي، او دلته که دا خلک یې اوس ورسره کوي نو د دوی به 28 شي. او په اسلام کې خو 28 ورځې میاشت نشته. په اسلام کې میاشتې دغه رنګې دي محترمه، یا 29 ورځې دي یا 30 دي.
صحیح دی یعنی یا یو کم 30 دی او یا 30 ورځې دي نو په اسلام کې نه یو 30 ورځې شته د میاشتې او نه پکې 2823 ورځې شته صحیح دی نو هغه ملکونه چې اغل ته یا د یوې ورځې زیادت راځي یا د یو ورځ کمی راځي نو دا به بلاد بعیده وي لکه مطلب یو لري ملک دی په هغې کې 9 ورځې پوره شو یو کم 10 شو هغې رؤیت وشو یعنی سپوږمۍ ولیده نو دلته که دا نور مسلمانان اوس ورسره اختر کوي یا ورسره روژه کوي نو ملا صاحب که اختر کوي ورسره نو 28 ورځې روژې راځي نو یوه ورځ خو کمیږي په اسلام کې خو یوه ورځ نشته نو فلهذا د هغوی رؤیت د دوی دپاره معتبر نه دی یا الټه معامله ده هغلته چې ولیده د هغوی 30 پوره کېږي او د دوی 31 کېږي 31 نو بیا خو 31 ورځې په اسلام کې نشته نو چې نشته دی فلهذا د هغو رؤیت د دوی دپاره معتبر نه دی نو بلاد بعیده او قریبه یې دې ته ویلي دي چې ملا صاحب څه به یې کاکا کم از کم د دواړو په منځ کې به د یوې ورځې فرق وي بیا پسې راتېر شه په دې زمونږ استاسو چې دا کوم بری صغیر دی په دې کې چې کوم علما دي لکه شانور شاه کشمیری رحمه الله دی یا د قرنګي علامه شبیر احمد العثماني رحمه الله دی یا د قرنګي مفتی شفیع صاحب دی یا علامه یوسف بنوري رحمت الله تعالی علیهم اجمعین دی بیا ملا صاحب بل تعین کړی دی د قرنګي لکه ملا صاحب یو کتاب دی علامه شبیر احمد العثماني صاحب لیکلی هغه باقاعده طور سره په هغې کې تقریبا داسې ووایي چې 1500 میله ویلي دي چې د دوو ملکونو په منځ کې معارف السنن دی کتاب الصوم دی 5م جلد دی او 343 نمبر صفحه ده نو دی وایي وحققوا وقوع الاختلاف في المطلع بنحو 500 میل 500 میله فاصله تقریبا څه د پاسه 800 کیلومتره ترې جوړیږي نو چې 800 کیلومتر نه زیاته فاصله د خپلو ملکونو په منځ کې وي نو هلته به بیا رؤیت بیل معتبر وي د هر چا به خپل رؤیت اوس ملا صاحب دغه متاخرین چې کوم موږ سره معاصر دي یعنی یو څو کاله وړاندې موږ نه تیر شوي دي بیا د دوی سره په خپل معاصرت کې بیا خپل مقابل خلک شته اوس لکه مثلا که یو طرف ته انور شاه کشمیری رحمه الله د دې قایل و چې اختلاف د مطلع معتبر دی خو ورسره خوا کې حکیم الامه مولانا شرف علي تنوي رحمه الله بیا نو قایل هغه نه دی معتبر اوس حواله درکوم هغه اختلاف د مطلع نه دی معتبر که بل طرف ته ملا صاحب چې دغه د دا څه ورته وایي دغه مې درته وویلې که نه چې شبیر احمد عثماني صاحب دی نو ورسره خوا کې شیخ الهند صاحب دی شیخ الهند دی د قرنګي علامه رشید احمد گنگوهي صاحب دی مفتی عزیز الرحمن صاحب دی دا چا چې فتاوا دارالعلوم دیوبند لیکلي دا هم د دې نه دی قایل دا وایي نه چې یو اسلامي ملک سپوږمۍ ولیدلی شوه د بل اسلامي ملک خلک به ورسره روژه هم کوي او اختر به هم ورسره کوي او عرفه به هم ورسره کوي او نحر به هم ورسره کوي دا وګوره نو که خوا کې دوی یو طرف ته مطلب دوی دي نو بیا ورسره خوا کې نور خلک هم شته دی لکه اوس مثلا که یوسف بنوري رحمه الله دی نو ورسره خوا کې رشید احمد لودیانوي رحمه الله دی اوس درته زه د حواله در کومه د رشید احمد لودیانوي رحمه الله یو فتاوا د احسن الفتاوا کې مستقله غټه مقاله او رساله پې لیکلې مستقله غټه رساله د هغه کې لیکلي چې عقلا شرعا او د فلکیاتو په حساب او علامه رشید احمد عثماني صاحب نه دی هغه ماته موږ الحمدلله په خپله فلکیات ویلي دي نو موږ ته بیا د هغه د خبرو ادراک کیږي چې کوم سړی په فلکیاتو باندې پوهیږي فلکیات ځان ته مستقل علم دی چې کوم سړی هغه ویلی کنه نو بیا هغه ته معلومات کیږي چې د دې خبرې وزن څومره زیات دی نو هغه دا ثابته کړې ده چې عقلا شرعا او د فلکیاتو په اعتبار سره اختلاف د مطلع په دغه ملکونو کې چې د ورځې کم از کم فرق وسره نشته دی په دې کې اختلاف د مطلع معتبر نه دی هغه ملکونو په منځ کې بالکل معتبر دی چې د زمونږ او د هغوی په منځ کې کم از کم 10 غنټې د لمر راختلو فرقي چې 10 غنټې دلته مخکې راخیږي او 10 غنټې هلته وروستو راخیږي نو بیا خیر دی خو کنه 10 غنټې والا خبره پکې نه وي نو بیا ملا صاحب اختلاف د مطلع معتبر هم نه دی دا وګوره نو دا مې درته خلاصه بیان کړه نور خو په میسج کې دا ټولې خبرې ځکه نشي کېدی چې د یو میسج وسم دا د 13 منټه شو او دا چې نورې کیسې پکې کوو بیا به روغ به د میسج نه 2 غنټې جوړي صحیح دی اول به درته هغه فتاوی مخې ته کېږدم چې په هغې فتاوو والا ویلي دي چې دا اختلاف د مطلع اړو معتبر نه دی دا وګوره احسن الفتاوا دا 9 جلد دی پوره احسن الفتاوا دا بخنه غواړم احسن الفتاوا دا 4 جلد دی او 499 نمبر صفحه د کتاب الصوم اختلاف مطالع دا معتبر نه دی نه شرعا معتبر دی نه عقلا معتبر دی او نه د فلکیاتو په اعتبار سره معتبر دی او ناشنا دلایل پې ویلي او ناشنا جوابات یې کړي د علامه کاسانی نه دی د بدایع الصنایع چې دا ټول علما را لګېږي د هغه د قول نه د استدلال کوي او داغه قول په استدلال کې پیش کوي داغه د قول نه ناشنا جوابات پکې کړي نو تاسو مهرباني وکړئ بیا دا وګورئ امداد الفتاوا حکیم الامه مولانا شرف علي تنوي رحمه الله لیکلي 2 جلد او 33 نمبر صفحه د کتاب الصوم والاعتکاف دی بالکل معتبر نه دی بالکل وای فتوا په دی باندې دا ظاهر مذهب دی چې اختلاف د مطلع معتبر نه دی هغه ملکونه چې هغه کم از کم د 10 غنټو فاصله نه وي
نو بالکل هغې کې یو ملک په لیدو سره به د بل ملک خلک ورسره روژه کوي هم او اختر کوي به هم ورسره. فتاوا حقانیه موږ سره دلته نږدې مدرسه د یعقوبي خټک کې فتاوا حقانیه 4 جلد دی او 126 نمبر صفحه دا کتاب الصوم دی. هغه لیکي چې بالکل اختلاف د مطلع معتبر نه دی. د یو اسلامي ملک په لیدو سره به د بل اسلامي ملک خلک خامخا ورسره روژه او اختر کوي. فتاوا دارالعلوم دیوبند 4 جلد 251 نمبر صفحه د کتاب الصوم دا وایي معتبره نه ده. رحیمیه یاره ناشنا بحث پکې فتاوا رحیمیه هم کړی، ناشنا بحث. فتاوا رحیمیه 9 جلد 228 نمبر صفحه د کتاب الصوم. فتاوا محمودیه ده 22 نمبر صفحه ده 355 نمبر صفحه ده باب رؤیت الهلال. د ناشنا خبره کوي، دی وایي داسې د انصاف والا خبره کړي. وایي که چېرته یو ملک سپوږمۍ ولیدلی شوه او بل ملک خلک دې وګوري که هلته 9 تاریخ نو بیا دې ورسره اختر وکړي، ځکه 9 ورځې اسلام کې بالکل شته. خو که نه یو ملک سپوږمۍ ولیدلی شو او د دې بل ملک خلکو 28 روژې نیولې وي نو بیا دې ورسره نه کوي، ځکه اسلام کې 28 ورځې نشته. بس داسې ناشنا غوندې قول یې کړی. مفتی اعظم هند مفتی کفایت الله صاحب، مفتی اعظم هند دی، ګوره دا داسې وړوکی سړی نه دی. مفتی اعظم هند مفتی کفایت الله صاحب په خپله فتاوا کفایت المفتی کې 4 جلد 221 نمبر صفحه د کتاب الصوم هغه وایي اختلاف د مطلع معتبر نه دی. په یو اسلامي ملک کې که چا سپوږمۍ ولیده د بل اسلامي ملک خلک به ورسره باقاعده طور سره روژه هم کوي او اختر به هم ورسره کوي. خو ما درته ویلي شرط ګوره پکې دا دی چې کم از کم د ورځې فاصله به پکې نه وي. که تاریخ ورسره بدلیږي را بدلیږي نو بیا شته، بې اعتبار شته. صحیح دی. پاتې شو برا شو هغه فتاوو ته چې هغوی وایي چې نه اختلاف د مطلع معتبر دی. نو اوله پکې فتاوا بینات ده. فتاوا بینات داسې ډېرې کمزورې خبرې هم پکې بعضې ما ولیدې، داسې خوند هم رانه کړم. خو زه بهرحال دا چې کومو فتاوو لیکلي دي که نه چې اختلاف د مطلع معتبر دی هغوی ناشنا دلایل ویلي. هغه دلایل شرح صدر نه کوي، د سړي سینه ورسره نه یخیږي او د سړي اعتماد هم پرې ډېر نه کېږي. ځکه هغه موږ منطقو کې وایو که نه وایي تقریب د تام نه دی. نو دلایل خاص دي او مدعای عامه ده. نو هلکه دلته خو تقریب تام نه دی، په خاصو دلایلو عامه مدعات څنګه ثابتوي؟ دا خو ممکنه نه وي. نو دلایل یو رنګي وي او حکم یې ترېنه بل رنګي راویستی دی. دې ته بیا سړی لکه تشفي ورسره نه کېږي. کم از کم نور د علماو اقوال دي، زموږ د سر ګلان دي، زموږ د سر تاجونه دي، کیسې پکې ډېرې نه شو کوی. خو شرح صدر دی خدا که ورسره وشي صحیح دی. خو چې ما سره کښېني بیا زه به درنه پکې پوښتنه وکړم چې اوس دې دلیل دې مدعا سره څه. لکه یو سړی زوره کې کمڼه دا دومره میسیج وکړو شو، یو کیسه به هم پکې وکړو. یو سړی و د چاپټي ته ورغلی و، جوار یې تېنه ماتول، غلی یې کوله، جوار یې ماتول. نو چې د گیر که وایي لکه دا جوار ولې ماتې، هغه ورته ویلي وایي تا ولې پرون خپل زوی ته کنځلې کړې وې. نو هغه ورته ویلي د خدای ولي د جوارو ماتولو زما د زوی د کنځلو سره اوس څه مناسبت دی؟ قسم دی دوی چې کوم دلایل ورته ویلي دي هغه دقه رنګي دي. ما چې کوم وکتل او ما چې تېنه کوم فهم وکړه واخذ مې تېنه وکړه هغه دا دی چې جوار ځکه ماتوم چې تا زوی ته کنځلې کړي. نو دقه رنګې دلایل یې پکې ویلي دي. نو هغه فتاوی چې هغوی وایي چې مطلب اختلاف د مطلع معتبر دی. فتاوا بینات د 3 جلد 58 نمبر صفحه د کتاب الصوم. فتاوا فریدیه ده شمس الفقهاء مفتی محمد فرید رحمه الله لیکلي 4 جلد 8 نمبر صفحه د باب رؤیت الهلال و اختلاف المطالع. دلیل ورته دا ویلی دی یاره اختلاف د مطلع ځکه معتبر دی چې بیا په بعضې ملکونو کې په بعضې ټول نه ښیي بعضې ښیي. و اختلاف د مطلع ځکه معتبر دی چې په بعضې ملکونو کې بیا تاریخ کې فرق راځي. یو ځای کې به 9 ورځې روژې، بل ځای کې به 10 شي، او یو ځای کې به 10 شي، بل ځای کې به یو 10 شي. نو هلکه هغه ملکونه چې هغوی په منځ کې د 10 او د 11 والا مسله نه وي هغو کې به بیا څه کوي. نو د هغې حکم هم بیان کوي که نه. خبره عامه مدعا عامه ده چې یاره مطلب اختلاف د مطلع معتبر دی. خو ولې معتبر دی؟ وایي ځکه که معتبر یې نه کړو په بعضې ملکونو کې به بیا یو کم 10 روزۍ، په بعضې کې به 10 شي. نو دا چې بعضو کې بیا نه کېږي هغو کې به بیا څه حکم وي. نو هغه حکم هم پکار دی چې بیان شي، خو هغه حکم پکې چا نه دی بیان کړی. صحیح دی. دغه رنګې فتاوا دارالعلوم زکریا ده. فتاوا دارالعلوم زکریا 3 جلد 255 نمبر صفحه د کتاب الصوم. خو اوس دلته یو سوال د سړي ذهن ته راځي که نه، د کوټې او د پیښور په منځ کې د طول البلد او عرض البلد په منځ کې ډیر فرق دی، یعنی 15 درجې فرق دی. 15 په 4 کې 20 منټه تقریبا د لمر د راختو او د لمر د کوزېدو په کې فرق دی. صحیح دی 20 منټه. خو په کوټه کې که چا سپوږمۍ ولید د پیښور خلک ورسره روژه کوي او اختر هم ورسره کوي. خو لیکن د پیښور او د جلال آباد طول البلد او عرض البلد کې درجه فرق هم نه دی. لکه دغه کې نه دی، عرض البلد کې صرف یو کم 10 د ثانیې فرق دی، یو کم 10 ثانیې خو پیژنې سکندونه ورته وایي. لکه د نور راختو کې یو کم 10 ثانیې دی، پوره ثانیه هم نه ده.
دومره فرق دی د نور راختو کې وسره او په طول البلد کې نه دی تقریبا چې هغه اویا 50 او پېښور 71 یو اویا 50 دی نو یوه درجه فرق دی وسره نو دلته یوه درجه فرق دی دلته معتبر دی او هلته نه دی معتبر بعضې خبرې بیا سړی داسې دغه غوندي کې په کار خو دی چې بیا جلال آباد کې چا لیدلی پېښور خلکو ورسره روژه کولی خو بهرحال نو دا مسله ده خلاصه د خبرې به دا وي خلاصه د خبرې چې اختلاف د مطلع د احناف متقدمینو په نس او ظاهر د مذهب او مفتابهي د مذهب باندې معتبر نه دی خو متاخرینو کې دوه علما را لګېدلي جمال الدین زیلعي او امام کاساني دوی ویلي دي چې یاره معتبر دی او د قرنګې په دې بر صغیر پاک و هند کې شانور شاه کشمیری رحمه الله شبیر احمد عثماني رحمه الله د قرنګې یوسف بنوري رحمه الله مفتی شفیع صاحب رحمت الله تعالی علیهم اجمعین د دوی ټولو مذهب دا چې اختلاف د مطلع معتبر دی خو د همدوی سره په خپله معاصر زمانه کې بیا داسې نور خلک شته دی چې هغوی وایي اختلاف د مطلع معتبر نه دی اوس به راشو دې ته چې پرون که چا روژه نیولې وه او که نن چا روژه نیولې نو کم از کم د علماو د اقوالو د وجې نه چې موږ چونکې احناف یو د علماو چې کوم مشران علما دي او هغوی مطلب په مذهب کې اصحاب الترجیح فی المذهب دي نو د هغوی قول بیا کم از کم زموږ استاذ لپاره معتبر وي نو بیا به کم از کم دومره وکړو چې که چا پرون هم نیولې وه څوک ورباندې نکیر نشي کوی او که نن هم چا ونیوله د علماو د اقوالو د وجې نه ورته څه نشو ویلی کنی ظاهر مذهب د قرنګي نه دی صحیح دی نو د ظاهر مذهب مطابق پرون چې چا نیولې و نر کارې کړی او که نن هم چا ونیوله د علماو د قول د وجې نه ورته څه ویلی نه شو او یا چې نن کوم چا اختر کړی د نر غوندې اختر دی او که سبا ته چا اختر وکړو د علماو د قول د وجې نه ورته بیا څه نه شو ویلی صحیح دی السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته